ربیع الاول میاشت شروع شوې ده، پښتانه ورته ډومبی خور وایي. دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولادت شوی دی او یو عظیم هستی، عظیم شخصیت الله پاک د انسانانو د پیریانو د هدایت لپاره لېږلی دی او په تاریخ کې دا میاشت ډېره لوی اهمیت لري. په دې وجه چې د رسول الله مبارک ولادت مبارک هم دې میاشت کې دی، وفات هم دې کې دی، هجرت هم په دې میاشت کې دی. د دې وجه نه علماء کرام عموما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت او د حضور پاک حالات سړی ته رامخکې شي نو بیا د هغې بیان کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت ما ډېر بیانونه کړي دي، خو زه نن تاسو ته د حضور پاک د شان یو خبره کومه چې هغه د یو کافر د خولې ده. اگر چې د کافر خبره مونږ له دلیل نه دی ګورئ، مونږ له د صحابو خبره دلیل ده چې صحابو د حضور پاک کم خصوصیات او کم حالات مونږ ته نقل کړي دي، او مونږ له د خپل مبارک پیغمبر خبره دلیل ده، او مونږ له د الله خبره دلیل ده. او الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي، یو ځای نه بار بار د حضور پاک اوصاف او صفات ذکر کړي دي. هو الذي ارسل رسوله، وای ما خپل پیغمبر راولېږه بالهدى په هدایت او پرشتونی دین صدا پاره لیظهره علی الدین کله، چې د دنه مخکې څومره دینونه تیر شوي دي په هغې د اسلام غالب کړي. هغه وشوه. بیا الله نوم هم ذکر کوي او صفت محمد رسول الله، نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم او د الله مقرب او مبارک لېږلی شوی بنده او استازی دی. او بیا د ملګرو صفت هم کوي الله. نو چې د کوم ذات الله پاک نوم هم والي او د کوم ذات اقدسا الله پاک صفت هم ذکر کی او دام ذکر کی چې دی ما لېږلی څه مقصد لري. او بیا د مرګرو صفتونه هم ذکر کی، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نه الله د مرګرو صفاتونه هم ذکر کوي. او الله وی ما تورات او انجیل کې هم د دې خبرو ذکر کړی. نو د دې د پاسه د چا خبره دلیل نه ده. نو صرف یو خبرې لدا کومه غدا چې د موږ د عربی یو مقوله ده، وی والفضل ما شهدت به الاعداء، وی د انسان د پاره د دې نه غټه بهتري بل نشته چې دشمن ومني. دوست به خامخا مني چې دشمن اووي چې دا رښتونه سړی، دشمن اووي چې دا لوی شخصیت د دې نه غټ فضل وی بل نشته، دشمن منل دي. نو یو يهودي تیر شوی دی، یو لوی مورخ دی، یو ډاکټر تیر شوی دی، ډاکټر مایکل هارت وته وایي، يهودي ډاکټر دی، ډاکټر ایچ مایکل هارت او د امریکې دی. او دی په مختلفو مضمونونو کې پی ایچ ډي ډاکټر دی. هغه یو کتاب لیکلی دی، دا هغه کتاب نوم یې اخودري دی هارډنډ مین، یعنی سل شخصیات. او دی په خپله وایي چې په دې کتاب کې ما کم سل شخصیات لیکلي دي، ډېر سوچ سره مې لیکلي دي. او دا ټول مذهبي شخصیات نه دي، دا هغه شخصیات دي چې دی متاثر کن شخصیات دي، د دوی نه دنیا ته یو اثر رسېدلی دی، د دوی نه خلق متاثر شوي وي. او دې خلقو یو لوی انقلاب راوستلی په خپله زمانه کې، دوی تاریخ بدل کړی دی. دوی پسې ډېر خلق روان شوی دی، دې خلقو پسې، او ډېر خلق یې بدل کړی دی.
داغه په خپل په خپل دیباچه کې لیکي هغه سلو شخصیاتو کې متاثر کن شخصیاتو کې په اول نمبر دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم لیکل نور سره فوټوان ورکړي دي او د سره نوم لیکلي محمد صلی الله علیه وسلم په دریم نمبر کې د عیسایانو پیغمبر بلکې موږ وته پیغمبر وایو حضرت عیسی علیہ السلام ذکر کړی 3 نمبر په 15 نمبر کې خپل پیغمبر ذکر کړی دی حضرت موسی علیہ السلام 15 نمبر هغه وی دا ما چې کوم نمبر ورکړی دي او کوم ترتیب می خو دي دا می په خپل سوچ کې برابر خو په 1978 کې د دې کتاب چپای شو نور لسوا تاو یا کې او دا کتاب بار بار چاپ شو د لکونو پتا دا خرڅ شو او موجوده یو لوی مورخ دی محمد عاصم بٹ هغه د دې اردو کې ترجمه هم کړی دی خپل ترجمه ولا کړی بده انټرنیټ دا کتاب شته تاسو یې کتلی شئ محمد عاصم بٹ د ترجمه کړی نو د چې کله دا کتاب ولیک نو دی یو تقریب وکړ په امریکا کې او پاغه تقریب کې एकदम مختلف مکتب فکر خلق یو ذکر مسلمانان امرو غختل عیسایان امرو غختل يهوديان امرو غختل دهریان چې څوک خدای نه مني غیر امرو غختل لوی لاندان امرو غختل ډاکټران یعنی خه مضبوط تقریب یو کو د دنیا چې کم اهم شخصیت هغه کې او دا کتاب یې مخکې او د ثابتولا چې دا کتاب ما لیکل دي دا مې په ترتیب ډېر بهترین لیکل دي په دې ټولو خلکو کې په دې سلو شخص او ډیر دي لګ نه دي خو ما دا اصل لا جمع کړی دي دا مې غټ شخصیات را جمع کړی دي چې هغه دنیا کې انقلاب راوستري دنیا بدله کړی دي خلک ورپسې شوی ډیر خلک چې خلکو کتابو کته استالونه او قتل ار یو لفریو کتاب نو هغه ټولو او چې دا خو تړي راوي غلطي کړی د مسلمانانو پیغمبر دی د خپل پیغمبر نه سور لس درجه اوچت لیکلی د موسی علیه السلام ته يهودي او د مسلمانانو پیغمبر دی د عیسی علیہ السلام نه زموږ د پیغمبر نه 2 درجه اوچت لګلې په 3 نمبر کې راوړی دا وایي دوی غوا جوړ شو به جګړه جوړ شو د پاسه د هغه تقریر درکړی دی د وی دا د حالاتو نه مجبور ہے ما حقیقت لیکلی دی او ما ولی حقیقت لیکلی دی هغه وجه د توصف یو حقیقت نه پدې لیکلی دی چې دې انسان محمد صلی الله علیه وسلم دا د کافر د خلی خبره ده والفضل ما شهدت به الاعداء و دې پیغمبر چې کله الله پیغمبري ورکړه په عربو کې رستاني علاقه کې دی امي او د سکول کالج نه دی نه سکول ویلې دی نه کالج ویلې دی نه مدرسه ویلې ده او د خدای پیغمبري ورکړه نو وی سلورو کسانو دیو معنا یو خپل بیبي وا خزوا حضرت خدیجه یو خپل دوستو مضبوط دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یو غلامو زید ابن حارثہ یو د طرز دیو حضرت علی د سلورو کسانو لومبیو معنا موږ هم داسې وایو تاریخ هم دغه څه یو پکې زنانه دا یو مشر دی زنانه بیبي دا مشر چې دی هغه دوست او دوا لکان یو عزیز آزاد دی حضرت علی او یو غلام دی زید ابن حارثه سلورو معنا او بیا دا غیر نه پس د پیغمبري د تعلیمات خواره شو او کم ځای ته ورسېدل د تعلیمات د تعلیمات یو نیم عرب مسلمانانو ته ورسېدل د دې خپل هغه وخت یادې ګوري او زیات دي د پیروکار او د متبعین چې دي چا اومنه یو نیم عرب ته ورسېدل او سور له سوا کالو شو چې د پیروکار زیاتیږي او کمیږي نه نو کده دروغجن پیغمبر وي نو دروغ سره 200 کالو پورې چلیږي زیات نه چلیږي او دروغ دومره نه زیاتیږي څومره چې د پیروکار زیات شو او رښتیا خوريږي د رښتیا او مرګرتیا زیاتېږي یو سړی به دروغ وي خلک ورپسې چې ورپسې بشي خو څه موده پس هغه دروغ ښکاره شي بیا ترورو خلک تښتي بیا پرېږدي خلک د دروغو څه وخته پورې وخت وي هغه خوريږي ما خلک یې مني وروسته بیا خلکو باندې هغه ښکاره شي نو خلک یې پرېږدي
سورل سوا کال اوشو چې رد پیروکار د منون کې خلق چې مسلمانان وتوي یو نیم ارته ورسېدل نورم زیاتېږي دا څنګه دروغ کې دي دا دروغ نشي کېدی دا رښتونی پیغمبر دی دا مذهب او دا دین درشتونه دی دا دروغ نشي کېدی او دا زیاتېږي کمیږي نه او یو ډېر عجیبه خبره بله درته وکړم ادا چې د پیروکار هغه پیروکار هم نه دي چې کوم د یهودیانو په شانتي دي او کوم د عیسایانو په شانتي دي او کوم د نورو پیغمبرانو پیروکار دي د پیروکار د په جون کې هم او د وفات نه اوسم په دو د په ناموس ځان وجني ظاهري پارټي نه ده پارټي کې هنن یو سړی دی سبات دي ظاهر کې یو سړی او سیاسي پارټي کې دی یو بل گروپ کې دی دا یو مشر ګڼل دی کاغه تا خپل مفاد ملاویږي نو وی وسره مفاد نه ملاویږي تختی څومره خلک تاسو دل پټه بدای را بدای کړه نن یو پټه کې خو چې وګوري چې دا لیډر کې خو زما دا چل نو تختی دی نن بل پټه کې دا لیډر کې وګوري چې خدا چل نو تختی دی نن بل پټه کې دی ګوري چې درنه بس फायदा والما ا फायदा وته ملونه شي تختی دی نو بلا پاټه کې دوی دلته ماته फायदा ملو شي نو फायदा ملو نشي تختی ته ترنه پورې دلته یو مرګره تختی نه صحابه کې څوک تختی دي نه تیرستو تختی دل ها صحابه کې یو کس کو مرتد شوی د حضور پاک په زمانہ کې هغه د دین د وجه نه دي تللی هغه ابو سفیان هم منل دا او د هرقل په دربار کې ته ابو سفیان هغه وخت د پیغمبر غټ دشمنو مقابله کې وته ولاړو ځکه چې ابو سفیان هغه وخت کې د مکې د ټولو مشرکانو سردارو او هرقل ته تپوس کوي د روم بادشاہ وی مال دا خبر راکا چې رد چا مرګرتیا کړی دا نو هل يرتد احد سوق واپس ته تل دي سختتا لدینه یا سختتا لدینه هغه وینا بالکل نه چې سوق هم د مرګري شوی دی په دې وجه چې رد دا دین ټیک نه دی نو بیا ته تل دا څنګه د نور وجوهاتونو سبا د کسان تختیدل دي خو په دې وجه نه تختیدل چې دروغجن دي په دې وجه نه تختیدل چې دا بی دین دی په دې وجه یعنی خراب دین باندې دی په دې وجه نه تختیدل چې دین نه حق دی دا تردنه پورې څوک نشي پیدا کوله موټرګي باور کې نو کچا مسلمان به تختی سوچا مسلمان بچری مونږ تختی موټرګي باور کې چې کوم دوه قسم رنگ دي زمارونو یو هغه رنگ چې په دیوال د چونه والا رنگ دی او یو د ماربلو پوخ رنگ دی د ماربلو پوخ رنگ کې څومره پورې مګي او رګړی ورکې دا به صفاخي جدار نزي او یو دا رنگ دی چونه والا په دې کې معمولی غوندې چاکو کې دي نو لاندې او تختی نو کچا ایمان د چونه والا رنگ هغه تختی په موټرګیم تختی اپ لالچم تختی اپ پیسام تختی هغه په محبت او په مینم تختی او چې کوم ایمان په زړه کې داسې نه نوتی لکه د ماربلو خپل رنگ اگر اغړاوا اگر غړاو کا قسم په خدای کې دیته وي دا شوی دی دا مثال د حضرت بلال من سره موجود پروت دی دا مثال د حضرت خباب رضی الله عنه من سره موجود پروت دی دا مثال د حضرت سمیه زنانه دا من سره موجود پروت دی او دا مثال د حضرت عبد الله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه من سره موجود پروت دی د هرقل 300 صحابه کرام یې ول 300 یو پکې عبد الله ابن حذافه سهمی رضی الله عنه او د مشر او چې څنګه گرفتار کړ 300 مسلمانانه گرفتار کړل نو هرقل ځان ته پیش کړل د مشر چې عبد الله ابن حذافه دی ورته وی یو کار وکړه عیسایان شي واپس د خپل مذهب پرې دي هم د اهل کتاب دي زمونږ نه اهل کتاب یو مونږ سره شامل شي پرې دوم او ته غوسه شو ودا کم ځای کې دي د اسلام پرېدم د خپل پیغمبر پرېدم او استاد دین کې به داخليږم دا نشي کېږي وی ګور یو خبر درته کوم وی د یو علاقې د گورنر کوم وی نه کېږي وی جیل کې واچوي خوراک سکاک په بند خوراک سکاک په بند کو جیل کې واچول یو ورځ په پسې بیا راوستو وی ګورا خوراک سکاک مې در باندې بند کړي دي نه درکو مسلمانی پرې دی عیسایان شي نیمه بادشاہي هم درکو گورنری درکو او چې کومه جینم دلته خوخي ودونه هم درکو مال او دولت هم درکو وی ته خلا گورنری ده چې د دې ټول روم بادشاہي راکې قسم دی چې کوم ایمان زما پړه کې خدای چولې دي چې هغه پرې خو دوه نه او په پین کم پیغمبر د ایمان دی هغه پیغمبر دروغجن دی هغه پرې خو دوه نه
وې دې حالت کې به موجه ساده نوځم ډېره ښه خبره چې ساره نوځي زر زر به جنت ته ورسېږو هېڅ مشکلات نشته بیا جیل کې واچولو یې خوراک سکاک په نه ورکوي نو سوره دې پسې راوویستل او دې حد ته رسېدلي وو چې د لوږې تندې د لاسه د غوږونو هغه سماعت اورېدل هم ختم شوي تقریبا او د سترګو نظر هم تلو والا او بالکل داسې شوي چې د لوږې او د تندې د لاسه وجودونه داسې کونډه شوي نو کېنول نو ورته غوښه کېښوده ښه مزېداره سره کړې او اوبې ورته کېښودې وې دا غوښه د خنزیر د دام د لخوا پرته کړې ده تاسو دې مرداره وایي او دا شراب دي شراب دا مې دله راوړي دي دا اوس کې نور څه نشته د ملګرو ته پام کوئ چې ګوتې یې ونیسئ ملګرو ورته وې دومره ازمایش را باندې ولې په شریعت کې خو دې وخت کې مونږ له دا جایز دي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه چې کوم سړی مضطر شي محتاج شي نو کاغه د خنزیر غوښه خوري نو خوړل ولې جایز دي هغه دې وخت کې د تندې مري او شراب مسکین دې وخت کې هغه ورته جایز دي نو دې وخت کې هم مروده ته لوګي تندې د لاسه خېټې خوږيږي دردونه کوي نظر او وګم لا سترګو نظر او د وګونو اورېدل هم ختم شو دومره ازمایش را باندې حضرت ولې کې عبد الله ابن حذافه ته وایي دا مونږ له شریعت کې جایز دی قرآن وایي چې جایز دی ولې را باندې منې کې او ورته څه وایي بالکل وي ستاسو مسله ټیک ده دې وخت کې د خنزیر غوښه مونږ له جایز ده دې وخت کې دا شراب څښل مونږ له جایز دی بالکل لیکن که دا سکو او خرو د یو ظالم بادشاه یو کافر بادشاه زړه پې خوشحالېږي د هغه زړه نه خوشحاله دی چې مونږ له دا راکوي بل شی ولې نه راکوي دی به سبا پروپیګنډه کوي چې وګورئ د پیغمبر هغه مرګري چې شراب حرامو مې په اوس کړ د پیغمبر هغه مرګري چې پیغمبر یې وایي چې خنزیر مردار دی حرام دی امې په دلوس کو کوم او خوړو کو نه خوړو دی به فخر کوي او دی به خوشاليږي نو حلال دی مونږ له خدا کافر رړه په خوشاليږي مونږ د دې کافر رړه نه خوشاله رښتیا وایدن مونږ څومره د کافرانو رړه خوشاله هغه حلال ولنن مونږ په حرام او د کافرانو له خوشاله نن بربنټوب حرام دی مونږ په کافر خوشاله نن بدعملی حرام ده مونږ په خوشاله نن د سر او د ویختو سټایل چې مونږ کم پریدو او په ګیره کې مونږ کم نخرې نن شروع کړی دي د پیغمبر سنت پورې مونږ کم خنداګانې نه شروع کړی دي زم په هغه نیانو د ملانت چې خلکو داسې ګیره جوړي تر چا کوټه کې اوسه کم نه ته چې څوک کې ناست او ورته چې مال دا سټایل والا ګیره جوړه کا دا د پیغمبر د سنت خندا والا ګیره دا جوړه کا وې زه مسلمان دا کار نه شم کولای تب مال یو 100 روپے راکې کنه یو 200 روپے براکې بس دا 200 دې لوګي مرشم خدا کار بونه مونږ هم روانه مونږ هم زیاته او هم زیاته کوي امون ته خیمه خامخ دا کټ وټ ګیره چې دا چې مختلف قسم ګروډونه پکې کړي او مختلف قسم منجونه پکې کړي دي او مختلف قسم غاخوري پکې کړي دي دا مونږ لسترګو کې ګوتې را مانډي چې وګوره کنه څنګه به د پیغمبر سنت پورې دل نه خريو کړي حرام شي باندې مونږ فخر کوو ولې ځکه د فرانس انګريز دغه سي پری دي د پیرس او د فرانس انګريز داسې پری دي هغه سره تشبيه کوم چې هغه خوشاله شي مسلمانانو کې بمدان له عمرګری پیدا د امریکا او د یورپ جنې بربنده ګرځي چې دا خوشاله شي چې دا تهذیب ما په مسلمان کې پیدا نن د امریکا او د برتانیې جنې چې کوم سټایل د وختو جوړي د مالور باغ سره جوړي د ما خور باغ سره جوړي دما مسلمان خور به هغه د وختو سټایل جوړي د لباس ټیټ لباس هغه سټایل به جوړي چې کوم د فرانس او پیرنګیاني جوړي هغه ټیټ جامې باچو او هغه څه به ګرځما او هغه څه چال به کوم څه د پاره چې هغه توخم کې ما د خپل پیغمبر تهذیب نه منم زه د امریکای د برتانیې او د فرانس تهذیب منم ما د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه تهذیب نه دی خوخه زما هغه نقشه نه د خوخه زما د یورپ د یو دمه نقشه خوخه افسوس د رسول الله مبارک د امهات المؤمنین نقشه د مونږ نه دی خوخه څنګه مسلمان څنګه وي د پیغمبر د بیبیانو الله اکبر هغه بیبیان چې د چا په کور کې قران نازل دی هغه بیبیان چې د چا په کور کې
چاله چې رسول الله مبارک له حضرت جبريل راځي حضرت جبريل او ورته وایي چې اے د الله رسوله ز الله را لېږلم الله وایي چې حضرت خدیجه ته زما سلام وایا اوه هغه امهات المؤمنین د هغې سټایل زمانه دی خو د بیبي فاطمه بیبي عائشه صدیقه او د بیبي خدیجه او د بیبي ام سلمہ او د بیبي ام سلیم دا د پیغمبر بیبیان او دغه د خاندان خلق او دغه صحابيات امنه د خو دا لندن او د امریکای د دمه مخوخ دی او د انډیا او د پاکستان د دمه سټایل مخوخ دی او د فرانس او د یورپ او د جرمنی او د روسیه او د چینه دو بربند تهذیب بربند جامه بربند شکل میں خوخ دے دا به خوشاله کم غیب سر کې چې زمون تهذیب پاکستان ته نه نوت غیب سر کې چې زمون جامه پاکستان مسلمان خوخ کړه او د خپل ام المؤمنین جامه خوخ نه کړه زما شکل خوخ کو د بیبي فاطمه شکل خوخ نه کو زما جامه خوخ کړه او د بیبي عائشه جامه خوخ نه کړه وای کنه په دې څوک خوشاليږي الله خفش نه الله فرشتي خفش مونږ ته بعد شي معمولی ښکاری معمولی یو شاعر په ایران کې بدل نو هغه به رسول الله مبارک صفاتونه کول او ناتونه به ډېر زبردست په انډیا کې یو سړی متاثر شو یره دا بدل بلا څنګه سړی وي دی خو ډېر خشته نعتونه وي ډېر خشته نظمونه وي پارسی کې د پیغمبر چې دا به څومره لوی بزرګ او څومره نیک سړی وي ملاقات ته ولاړ بعد وخت یو انسان د چا د کلام نه متاثر شي ملاقات ته ولاړ شي چې ملاقات ته ولاړ ایران ته لاړ ایران ته اول ته معلومات وکړل بدل څوک ته وي دغه ځوسیږي چې ورغه دروازه ولا روت یو سړی ګیره میرې نشته مکمل خلای وی بدل سره مې کار دی وې بدل وی ته بدل وی او اشاعر بدل چې د رسول الله مبارک صفاتونه دي کړی دي وی او وی د انډیا نه ستا ملاقات ترالم ډیره خطر ده چې کینو وی نه دا ته څنګه دا سکه ریش رامي خراشي ګیره خره او د پیغمبر صفاتونه کې ما خو چې ته ډېر خولي ګیره بدی او خشته د صفات او ناتونه او نظمونه دي ډېر زیات مزیدار دي عاشقانه دي دا ته څنګه عاشقې او ورته سوي وی ریش را می خراشم ولیکن دین مسلمان را نمی خراشم وی ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم اوس هم ډېر خلک دا ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم مسلمان ته تکلیف نه رسوب مسلمان ته ضرر نه رسوب ته همړه ګیرم پرې د مسلمان ته ضرر نه رسي شیخا ته خو غټه غټه ګیرم نیولې ده الکه دا وته ګیره وایي چې دا ضرر رسوب ګیره خو چاته نه ګیره دې پخپل دې د ثواب کار دی او ګناه دې پخپل دې ګناه ده ښه خبره ده چې چا ګیره پرې خو د ګناه دې نه کوي ګیره سره بیا نه مناسبه ده پټکې دې پسر دې ګناه نه ځان ساته نو ته وای وی د چاړه نه خریم مسلمان له نه خریم ریش را می خراشیم ګیره خریم وخت خریم دل مسلمان را نه می خراشیم د مسلمان له نه خریم انډیا والا وتسوي وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشی وی دروغ دی وی د پیغمبر زړه دی خریم د پیغمبر له خریم په دې پیغمبر خپکی نن مون څومره لکان بیډاوله ګرځي زه خو د بیډاوله وې ټیټ جامې تنګي تروشي جامې او د جنکو پشان لباس او د جنکو پشان سر تا ته د محمد مصطفی تهذیب خنخکاری صلی الله علیه وسلم تا ته د پیغمبر مبارک شکل خپل نخکاری تا ته د پیغمبر مبارک جامه خشته نخکاری تا ته د پیغمبر مبارک د وختو سټایل خشته نخکاری داغه مبارک ګیره تا تخپل نخکاری داغه اخلاق تا تخپل نخکاری دسکه په کوم طرف راوالي سوچو کا سوچ بچي سوچ ته نه کړي دی بچي سوچ ته کړي کدي بچي سوچو کا د ټیک ټاک شي او دی لور دی خور سوچ نه کړي فکر نه کړي ته مسلمان نو تا ته د امهات المؤمنین سوي ختو سټایل د جامو سټایل د ګرځېدو او پردا د خوخه د انګريز مخ خوخه د یورپ مخ خوخه حرام مونږ نن خوخه انګريز له خوشاله غیبه حلال چې کم ورته یو وخت حلالو وي د کافر له خوشاله څه چلے وسره وي خنه خوري وینا وي بچي جیل کې چې به جیل کې واچول بس تقریبا به هوشه تقریبا نوراوي وستل وته وی ګور اوس ته وې ما ایمان او اسلام پرې دې عیسایان شه پرې دم یواد پرې دنا جنکم درکو او دې مشر ته وی تعالی گورنریم درکو او دې زما مقه یو خبر
دې ته کم رنګ وای دا ماربل والا رنګ دا غدا جامې خپل رنګ چې مګه جامه به اوښلي کې خو سپینواله به تلاړ شي دا غدا چونې رنګ نه دی مړه زموږ د سرنګونه دي زموږ د ایمان به سرنګي معمولی غوندې منډې ترلې امریکا کې ویزا میلاویږي او په برتانیې کې ویزا میلاویږي منډه دا واپس اولته کې نشټلیټي میلاویږي اولته پیسې میلاویږي مړه پیسې خوګه ده که الله خوګ دی پیسې خوګه ده که پیغمبر خوګ دی د امریکې نشټلیټي خوګه ده او که رسول الله خوګ دی او که جنت خوګ دی څنګه مسلمان سپور او خورا نار او خورا د لوګي به خدای نه وجني و ایمان قابو کا پیغمبر قابو کا دا د صحابو نقش قدم دی د سیرت د جلسه مقصد دا دی دا چې مونږ قصیو کو په یو وګي وره په بل وګي وباسي مقصد دا دی چې راوي وستل بیا نو یو دیګه د تیلو ګرم کو غټ دی او تیلې پکې وخټ کول او دی عبد الله ابن حذافه ته وی ګورم اوس چې ایمان پرې دی او کنه پرې دی یو مرګري ولرونی وو دی دیګ کې ولوشت لا زو په ور تړلې او چې څنګه په دیګ کې وروشت هغه دونه خټ کېده چې ورتلو سره غوخه وډو کې دی بل نه جدا شو خطا یو وشي مونږه دومره صح ګرم تیلو خټ کېدو والا نو عبد الله ابن حذافه حکم یو کې دلم لاس په وتړې پر وچوي وی دقه سدا 300 د لغون داسې وجه او یا به ایمان پرې دی عیسائی کېږي با چې عیسائی شي قدم در کوم او د گورنریم در کوم کلاس په تړل دی په جاړه هر قلب صبر وکي ها و یاري ده ځانته مخامخ گزارت نه چیرې شټینګې دي نیک بخت تاسو را باندې مرګ مړ ور نه شټینګې دي وینا ته په مرګ نه جاړم په پس جاړم په ببل شي جاړم په وجود مې ډېر کمزوري شوی ډېر کمزور لوګ تندو عالم اوس چې مې ورواچه په یو کش برانه سوزي جاړم پدې چې ارمان زما په وجود کې زما د وختو عمر ساګانې وي او هر سامه د اسلام او د محمد مصطفی نه دغه څه قربان کړي وي لکه زما د مرګري چې قربان د دومره شم چې دا بیا مړ کې دی او جم دی کې دی بیا دی وری کې بیا د وختو برابر ساګانې په ما کې دې ته ایمان دا هما دا یو مثال درک دا خو مثال در کومه دا بی بی سمیه دا مثال قائم کو دا حضرت خباب دا مثال قائم کو او دا په بدر کې او یو کسانو شهدا او دا مثال قائم کو او دا صحابه دا مثالونه مونږ ته قائم کړي تابعین هم قائم کړي دي اوس په ډېر مسلمانانو الحمدلله د دین د قربانۍ مثالونه مونږ ته قائم کړي دي الحمدلله نو هغه سوی ورته هغه يهودي مصنف مایکل ها اوې چې یو د مذهب په ټوله دنیا باندې خور شو یو نیم اربونه زیات خلک مسلمانان شو دروغ جن دونه تابعدار نه کړي او دنه دروغ دین دونه پیروکار جوړيږي او بل تر اوسه پورې دا دین خوريږي دروغ دومره نه خوريږي یو سل 200 کاله پس ختم شي او نه دروغ دین دونه خوريږي او دویم سدي داغه مرګري داغه نه قربانيږي دا سیاسي د لالچ په بنیاد مرګري نه دي ځان وجني ځان او دې زمانہ کې الحمدلله چې مسلمان دی پیغمبر په نامه ځان ورني ځان چلک معمولی غوندې ووري چې د پیغمبر مبارک توهین چا کړی دی د پیغمبر مبارک په جامه چا لاړې تو کړی دي قسم په خدای ځان وجني او هو زمانہ پیغمبر سپکه دی وې دا سه مشته دي چې بچو سره تعلقات ختم کړی دي خدي پریخي دي چې نه ارس برداشت کوم د خپل مبارک پیغمبر توهین نه برداشت کوم اب پرې بلا خدابو رور توي تاسو ورورولي ختم کم پلار توي بابا تاسو مې پلار واتو ختم او زوی بچي تاسو مې ارس ختم خو پیغمبر نه پرې دا مثال صحابه قائم کړی دي عبد الله ابن ابي زوی عبد الله ابن ابي منافق د پیغمبر او د صحابه په چان کې لګه ګستاخی کړي و ګستاخی او پیغمبر مبارک اگر چې صحابه یادو کو نسبت اخوالات ذلیل وته ویلو زوی سوچا مسلمانو او راغه او پیغمبر مبارک تکې ناستو وې د الله رسول ز خبر شیم چې دما د پلار د مرګ اډر دکړي نو کله ما د پلار د مرګ حکم دکړي په بل چې مو وجنه په مې مړ چې سر رول مصادف کو کې ورغلو وې نه ما خو نه دی ویل دا غي د پاسه لاړ او پلار د گریوان او د ساروی نه راکوستو وی بچی ته د ما زوی نه ویم او ډیر مثالی مینه و د پلار او د زوی بچی ته د ما هغه خوب زوی نه وی بابا یما وی ما گریوان نه دی ونیو نه وما وی تا رسول الله مبارک ته ذلیل ویلې دي وی قسم په خدای چې اوس بدا ټکه وی چې ز ذلیل مو پیغمبر مبارک عزتمند نه پرېدم یعنی سر دنا
وی ز ذلیل انا ازل وهو اعز، او پیغمبر ډیر لوی عظمت والا ذات دی. وی بیا وایا وی ز ډیر ذلیل او بیکار شی، او پیغمبر مبارک ډیر د عزت خاوند دی. وی بیا وایا دریم ځلې په ونه پرېخو ایمان بده دی. دا مونږ لیدي دي، دا مونږ تاریخ کې پړاو کړی دي. په بدر کې حضرت ابوبکر صدیق زویو عبدالرحمن د کافرو په صف کې او مبارزه بکې دي. مبارزه دیته و چې یک په یو مقابله کې دی، یو په یو روته میدان ته. وی هل من مبارزین، شته چې څوک میدان ته روزي؟ شته. حضرت ابوبکر صدیق आवाज اورید، وی په جندزوی आवाज په جندل کېږي. وی دا خدای عبدالرحمن आवाज نه دی. وی دی تور الاشلنګ ورکوي درل. رسول الله مبارک کله کړو نو تبه نه وروزي بل څوک وروزي. او بیا په یو موقع چې د عبدالرحمن مسلمان شو نو ابوبکر صدیق بابا وی د تور لاندې مې راغلی، خو چې مې وکړه نو پلار مې نو تور غزار مې درنه کړ. وی بچې که زما د تور لاندې راغلی والله که مې پرېښې دې ته ایمان وایي. نو هغه سوی مایکل هارټ هغه دا ټکې په کانفرنس کې وایي، دا ټکې وي ما سل هغه خلک په دې کې لیکلي دي چې هغه متاثر کن شخصیات دي او په دنیا کې انقلاب راوسته دي. وی ځکه دا یو عجیب ټکې دی. دا وره وی ځکه په ټوله دنیا کې په ماضي کې او په حال کې نظر واچوي او د محمد هم بل شخصیت ماته وخایوي صلی الله علیه وسلم. دا بشانو خای ټول په امریکا کې په کانفرنس روم کې چې کوم لوی خلکو ساینسدانانو، پروفیسرانو، ډاکټرانو، يهوديان او عیسایان ټول په یو ټس خاموش کړل. وی او خای ماته د هم بل شخصیت ماته وخای. وګورئ او خای د هم بل د په دنیا کې انقلاب راوسته دي، د دنیا بدل کړي دا، د تاریخ بدل کړي دي، د هغه خلق نیخ کړي دي، هغه خلق چې چا به لونه جم دی خفول، د هغه خلق نیخ کړي دي چې چا به خپلو میندو سره د ناکارۍ کول، د هغه خلق دوکړی او نیخ کړي دي چې چا خویندو سره نکاحونه کړي دي، د هغه خلق نیخ کړي چې مردارې به یې خوړی، د هغه خلق نیخ کړي دي او تهذیب ته یې راوستلي چې څوک به بربنډ ګرځېدی. وښایه ماته داسې والله کافر دی، خو د دین مطالعه کړې ده او د پیغمبر شخصیت یې پیژندلې، مونږ نه پیژندلې. وښایه داسې شخصیت به ماته وښایه تاسو. او بیا څه وایي؟ یو ډېر عجیبه خبره کوي، بیا وایي یو کار یې کړی دی، وی انصاف یې څنګه قایم کړی دی. انصاف وی داسې انصاف دې څوک قایم کړي لکه چې قایم کړی دی که نه؟ ځه او دې ښایي کنه څنګه انصاف قائم کړی دی. وی په یو موقع دی محمد اعلان کړی دی صلی الله علیه وسلم، په یو موقع چې که زما لور فاطمه اغلا کړی وي د هغې نه به مې ملاس کټ کاو. او دی وایي یو بادشاه به داسې وایي. او واقعي په مکه کې یو ښځه اغلا کړې وه، د هغې فاطمه نوم، د پیغمبر هم د لور په شان نوم یې فاطمه. نو چې رسول الله مبارک ته راغله ثبوت پرې راغی، نو حضور پاک په لاس یې پرېږدي او د یو لوی خاندان سره تعلق. نو خلق په یاره کې شو چې خدای پاک دې غریب دې نه لاس پرې شي، دا خو د غټ خاندان سره ټول خاندان واپس بل خوا لاړ نشي، دشمنی جوړ نشي، اختلاف جوړ نشي. نو حضور پاک له د زید ابن حارثه د هغه الګ چې لومبه په پیغمبر ایمان راوړو او پیغمبر مبارک په خپل زوی ویلې او زوی په زوی والے نیولې یو وخت دا غزوی اسامه غوړه سپارښت کړه. بس اسامه ډیر زیات دومره خو یو ځل حضور پاک سره په خپل باندې ناس ته ماشوم درنګم تور وې درنګا نو د پوزه وبېدله، چې پوزه وبېدله نو حضور پاک ولا پوزه پاکولا. نو بی بی عائشه صدیقه او توید الله رسوله دا پوزه تم پاکو دا بوله ز پاکا کما. نو حضور پاک په نه عائشه پوزه بوله ز پاکوما احبيه د سر مینک و فاني احبه د سر زمینک. اسه پیغمبر دا غلام بچی له پوزه پاکي کم لاس باندې چې کم لاس حیثیت د الله د عرش نام اوچا اغه لاس باندې ولا پوزه پاکي دا د پیغمبر شان غلام سره او د غلامانو بچو سره کم انصاف کړي دي. نو هغه اسامه ولا سفارش کرا وسته وی اسامه او توي الله رسول د جینه پرې د لاس ته پرې کوا فتنه جوړ نشي، فساد جوړ نشي، لوی خاندان لودا. نو حضور پاک وته غوسه شو، تشفع فی حد من حدود الله، دا خدای په حد کې ته سفارش ورکې
الله په حد کې د خدای حد قائم نکم او حد قائمون با او استاسو نمخ کې امتونه په دې حالات شوي دي چې مالدار به غلطي وکړه هغه ته به سزا نه ورکول او غریب له به سزا ورکول. اوس هم ګورې داسې ده قانون غریب لري مالدار نشته. مردا سفارشو کې پرېږي مالدار پیسې ورکړي رشوت ورکړي پرېږي. مالدار په حوالات کې یو شپه هم نه کوي غریب پکې ګرګړيږي. غریب له قانون شته دغه ځای کې پلار باندې روان دی ګاډي پرچا ولا زر ورکی او مالدار نه روان دی د تر بچا پلار سو کالو وي مالدار لکه پرچا ورکی پولیس غریبانان د ټریفیک والا مجبور دي ال د ډي سي سي بل تک مشران د ټلیفونو کې دا چل د سره پرې دې کنه پرې اسو کې خوار پولیس والام غریبانان نونسي هغه د نو تر بر نه سپارښت شي پرې دا کني بدلوم نو کرنه دی بس پرېږي. اکثر یو مثال ورکوم د پاکستان د قانون مثال د جولاګي د جاله په شان دی مچ پکې نخلي ماشم پکې نخلي او چې مرغې پر راشي اونډه جاله وړي جاله اونډه یوسي بیا جاله پته نه دی دغه زموږ مثال مرغې را لغونډه جاله یو بشیر جان کا په ورغه خو ما په چې جاله نه اونډه جاله وړي او کرا کوډه غونډه مچ پکې ورغه په مخه پکې نخلي. نو رسول الله مبارک سوی په مخکې امتونه په دې تباہ او هلاک شو چې غریب با نقصان وکنو هغه به حق قائم او مالدار ته به غږ نه کو پرې خېده به والذي نفسي بيدي حضور پاک اعلان وکړه زما دې پاک ذات قسم کې زما ساده چا په اختیار کې لو ان فاطمه بنت محمد اعاذها الله منه سرقت لقطعت يدها زما د پاغ ذات قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې دا کله محمد صلی الله علیه وسلم لور فاطمه غلا کړي وا قسم په خدای کې دا غي نه به ملاس پرې کو دا خلا دا سې پرې کټه او اجنه بیا خدای پاک سم کړه توبه و استحسنت توبتها او بیا رسول الله مبارک تعالی دینی مسلو ته پوښتنه وکړه. نو هغه مایکل هارت سوی هغه او خای په دنیا کې دا مثال لکه د مسلمانانو پیغمبر چې کوم مثال قائم کړی دی کله مالور غرو کلاس ته پرې کو او خای او بل سوی په مرګرو لوګام راغلي او تندم راغلي د پیغمبر په مرګ د باندې سر کې وسره لوګا راغلي دی مال به بار نه راته صدقه نه د خوړلې مرګرو لور کړی او خای دلته خو جمال مشل راجل بیا غزان پورا کې رسو بل ور کوي دل مال راغله دي دولت راغله صدقه نه د خوللې نه په خپل بچو خوللې دا خلکو له ور کړی دا او که هدیه ډاله راغله د نو کور تعالی تل د جګه تقسیم کړی دا چې صحابه به یو ورځ نارودي بدر مرګري به یو ورځ نارودي بدرو دینارو او که مرګري بدرو دینارو نو او خایرات اے ټولو پروفیسورانو ډاکټرانو پی ډی ګانو ته وي او خای کنا چې صحابه تمخامخ خپل مرګرو ته درېدلې نو لمنې اوچته کړې او خپل مرګرو ته دوه کاڼي خولې دي چې وګوره زما په خېټه د لوګي د لاس ما دوه کاڼي تړلې دي په دنیا کې ردی مثال او هم په لسړی مال پیدا کړو زما مجبور هم د دې خبره نه زما مجبور هم د دې خبره نه چې د نوم په اول نمبر کې لیکم وی څومره پیشوایان او مشران چې تیر شوی دي په ټولو پیشوایانو کې کامیاب ترین پیشوا محمد تیر شوی دی صلی الله علیه وسلم او تاسو د په ماضی باندې نظر واچوي په تیر شوی زمانہ باندې نو دیلا د پیغمبرانو مخ کې صادق او امینو رښتونه امانتګر د پیغمبرانو مخ دا څوک دا خبرې کوي دا يهودي کوي او په یو کانفرنس کې او په یو بل کانفرنس کې په د باندې د عیسایانو اعتراض راغی عیسایان پر پاسې دل دلته په يهوديانو می اعتراض وکړو عیسایانو می اعتراض وکړو یو بل کانفرنس هغه کې عیسایانو اعتراض وکړو وې زمون پیغمبر دی ولې په دریم نمبر کې ذکر کړی دا غي سلور جواب کوي خو ختم دی دا برته ان شاء الله په بل جمعه کې وي ان شاء الله العزيز زمونږ د پاره دا غټه خوشحالي ده زمونږ د پاره چې زمونږ د مبارک پیغمبر صفات تر نن پورې کافرون کړي هغه هم مني
زمون پیغمبر مبارک دا غریشتین ولی منی دا انصاف منی خلاصه کې چې داغه د مرګرو منی. په دې کې حضرت عمر فاروق هم لیکلي د خروستو نمبر کې لیکلي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دې فرض کتاب کې لیکلي په دې 100 عظیم شخصیاتو کې هغه لګرستو نمبر کې لیکلي. او دا خدا برتانیې مخکې هغه وزیر اعظم نو ټونی بلیر دا خدا غا سټیټمنټ ما په خپل کتلې هغه نه چاته پوسو کوستا آیډیل سوکته آیډیل دی ته وای چې دا ما د پر یو نمونه او زه داغه پشان بادشاہ یو کم لکه پرویز مشرف بوي د ما آیډیل کمال اتاتورک دی هغه بدای یاد لکه کمال اتاتورک ظالم هغه خو بی دینی خورا کړي هغه دین ختم هغه بربنټوب عام هغه په جماعتونو پابندي لګولا هغه په مدرسو پابندي لګولې کمال اتاتورک هغه خلافت عثمانیه تباہ برباد کړه دغه بیخونه وستل هغه کتابونه قران شریفونه سوځولې هغه خلکونه ګيري خړېلې وي هغه جنکه بربندي کړ په پرده پابندي لګولې و ګيري له لسنسونه رسېو پابندي لګولې و وې دما آیډیل کمال اتاتورک څه شو لکه پرمز مشرف څه شلال خطا کم خلات دوبه کې پروت په بیماری کې پروت خدای ونی وکونه نه مدرسه بند کړه نه مولا بند کړه نه ګیرا بند کړه نه پټکی بند کړه نه بس بند کړه زم دا حکمران طبقه د خدای نه ویریږي خدای سره مقابله مکوي الله د پر الله سره مقابله مکوي د پیغمبر د سنت او حق مکوي د پیغمبر سنت له چیلنجونه مو ورکوي ظالمان دا مو چې مدرسې به بند کو دا مو چې موږ ګیره ختم کو دا مو چې موږ پردي ختم کو دا مو د پیغمبر سنت دی د پیغمبر مشن دی د پر هغه راغله دی دا د مسلمانانو د پر د الله خوښ شوی دین دی نو ته خدای له چیلنج مو ورکوا دا ته خدای له چیلنج ورکې خدای له چیلنجونه مو ورکوا قسم په خدای دا مخکې روزو کې دا کم کال کې چې یو ځل دا کم خدای په اسلام آباد یو ځل بل دی روزي او ناری لګي عورت مارچ او دا چغه وباسي او چې دغه زما بدن میرا جسم او میری مرضی هغه سوی پردې پورې خنداګانی کې ټوکې کوي او سوی الله اکبر قسم په خدای کې زما په خلی راځي د الفاظ دومره ډاډه یغه جنہ کې د اسلام آباد پر وډونو چغه وي او پردا ظلم ہے اے محمد سن لو صلی الله علیه وسلم اے محمد سن لو پردا ظلم ہے اے محمد سن لو نکاح ظلم ہے اے محمد صلی الله علیه وسلم وره نکاح ظلم دی وره پرده ظلم یعنی مطلب دا چې تا د ظلم نظام راوستل اسلام ته چې د ظلم نظام وای ته خدای سره ډغری وي خدای له چیلنجونه ورکه رسول الله له چیلنجونه ورکه د خدای ظالمان دا وجود چا در کړی دی دا سپېمه چا در کړی دی راشه کنه د خدای د یو ماشي مقابله وسوکه یو ماشي مقابله نشي کولای نن ډینګي وایرس دی الله دې ختم کړي د مارونو تاسو هم د ډینګي متعلق ور اسباب بساته ښا ننډیږي په خبر کې ډېر زیات عام دي نما یو د کشر دی یو ډېر نږدې زمون قریب ایاز الله صاحب اجاز الله صاحب غریب په ډینګي کې بیمار پروت دی الله دې ول روغ صحت ورکي الله دې ول شفا ورکي الله دې په شفا ورکي او دا چې ډېر کورنۍ سره ماته یو کس له پونو کوئی زما ټول خاندان کورنۍ ګیر کې په ډینګي بیماری باندې پراته دي سپینه وینه ختمه کې پودې نه وینه بیګي بیا به علاج چا ډاکټر سره تر نه پور د ډینګي ماشه علاج نشتا ډاکټران غریبانان په دې ستړي شو او ډي سي ګان په دې ستړي شو چې خلکو ته چغه وه چې مهرباني وکړئ تاسو سپری غانې وکړئ مهرباني وکړئ تاسو او بپټه ساته او بکولو مساته دا دې پاکو بوله راځي یو ماشي چې سو کوخري نو هغه غوري تاسو بیا دغه استعمالوي څه وته وي دغه خلطسي څه وته وي دا چې بچرداني استعمالوي ولې چې هغه څوکیو خپل پاګه کې جراثیم ورننه وزي چې بل ماشي په سمم کینې نو سمم هغه جراثیم ځان ترا کاږي غم ډینګي شو چې ببل کې نه بل متابع تر نن پورې تا د یو ماشي د خدای مقابله علاج پیدا نکړي شو ته خدای له سچې لنجونه ورکه ته د خدای رسول له سچې لنجونه ورکه ته د خدای غضب له سچې لنجونه ورکه خدای د پیسو د لاسه مسشوي دي صرف یو مشر ته یا یو مشر ته پیسې ملاويږي نو پاغي مسجد نور وتر اوچت شي عمر ګرتیا وسره شروع کې مون قسم په خدای کده یو ماشي د مقابله یو د خدای د قهر نه یو الله دې خپل قهر نه موږ یو کټمل د مقابله نه موږ د کورونا وایرس د مقابله نه موږ خپل علاج بیا نشو کولای زموږ ډاکټر زموږ علاج نشي کولای چې پریوزو یو د قسم په خدای کده دان علاج بیا راځي موږ په هر غړې کې رب العالمین ته محتاج یو موږ د خپل شکل الله را کړی دی عزت الله را کړی مسلمانی رب العالمین را کړی او د مبارک پیغمبر برکت قسم په خدای د حضور پاک برکت دی
دا د رسول الله مبارک او داغه درول شي دین د برکت نه دا زموږ ایمان او اسلام داغه د برکت نه دی خدای دې په دې قائم او دائم وساتي نو د دغه بلا کانفرنس خبره به ان شاء الله مقرره بل جمعه وکړو دعا وکړه او یو دا مهرباني کوي د دې میاشت پورې اس تخصیص نشتا هر وخت وایي خو بالخصوص د رسول الله مبارک ذکر راغی نو درود شریف زیات وایي ها هر وخت په الله تسبیح باندې درود شریف وایي په دې پیغمبر خوشاليږي په دې الله خوشاليږي په دې متریل اجر ملایويږي دعا کې چې کوم مریضان دي په دې ډینګي کې مبتلا دي الله دې روغ صحت ورکړي کورونا کې کوم مبتلا دي الله دې غویلم روغ صحت ورکړي الله ته مونږه باندې رحم وکړي په مونږ کرم وکړي مونږ د خپل غضبونو فتنو آفتونو په دواړو جهان په امن او امان کې وساتي خدای د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او د دواړو جهانو د شرونو د فتنو نه په امن او امان کې وساتي الله چې کوم بیماران دي روغ صحت ورکړي قسم قرضدارانی قرضونه اخلاص کړي بچا روزي څنګه د فراخ روزي نصیب کړي الله د چا بچی نشتا یا الله نارینه اولاد ورکړي نارینه اولاد ورکړي د چاشتا او نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورکړي کوم ولکانو جنکو رښتې نشته خدای صالح رښتې ورکړي چا د څومره ټینشنونه دي پریشانې دي خدای ټینشنونه پریشانوي په خوشاله بدلې کې زموږ د جمعه ته لري نه باندې دوستان راځي خدای ته په یو قدم اجر نصیب کړي ما یو دوست په دې ابو زهبه کې دوبه کې دي شفیع الرحمن صاحب ډېر نیک سړی دی موږ سره ډېر محبت او ډېر تعلق ساتي دعا وتاو کې چلے او بیمارې دي پکور کې خوري او ټول بیماران دي پکور کې چې الله ولا روغ صحتونه ورکړي الله شفا ورکړي او رب العالمین دا خیر او د برکت ژوندۍ نصیب کړي زما یو بل دوست داغي والده بیمار ده ما او د مخ جمعه کې تلا احمد جی سے احمد الله خان جی سے دعا کې چې الله ولا روغ صحت ورکړي الله شفا ورکړي یو بل دوست مې حاجی عبدالرحمن صاحب هم په دوبه کې دي او رونه دي دعا کوي چې الله پاک جون کې ولا برکت واچي مال اولاد کې الله برکتونه واچي او الله تعالی د عزت او د احترام او د برکت ژوندۍ نصیب کړي زموږ د جمعه سره ډېر دوستانو تعلق امداد کړی دي داغي په برکت الحمدلله زموږ آبادی مکمل شو زمارون یو خبره تاسو ته کوم موږ ته د ماربلو د ټیلونو ضرورت ډېر نو پاګه ډېر زیات پیسې لګي نو کدا چې څوک د ماربلو څوک د تعلقدارانی نو خیر دې موږ به په بیا وایو یا ټیلونو والے موږ به په بیا وایو خو چې بوټي لګه گزاره را سره پرېټو په نرخ کېو کې نو کدا څوکي بیا ما سره یا فیض احمد مولوی صاحب سره لګا را به ته ونه سي دا د محراب موږ له کولاو جوړ کو چې خوندور شي مزیدار شي او خشته شي دا غلګل تکي د بجلو تنظیم دي د ټیلونو تنظیم ته پاتې دي دعا وکړه چې الله دا باقی کارم په خیر مکمل کړي او چې چاره سره پکې مدد کړي دي یو زنانه د زمونږه د بار ملک نه هغه امریکای نه ما سره کله کله رابطه کوي سره کې غونډې پیسې ابلو دوی چې زدر لګم جمعه ته پاره لا لګري دي لګي شانته هغه تم دوه کې خدای پاک د صدقه د خیرات قبول کړي الله د بچو حفاظت نصیب کړي او الله تعالی بچو له خیر او د برکت عافیت ژوندۍ ورکړي د بچو د سر صدقه غوي ما د پر دوه کې د ما بچین وسی چې الله پاک د فتنو آفتونو مصیبتونو نامان کو ساتي الله دې ساتي الله دعاګانې قبول کړي برحمتک یا ارحم الراحمین دې عمرګری وفات شوه دې الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې مغفرت نصیب کړي دا دلته مفتی آباد کې د موږ شمس الحق لالا زوی وفات شوه دې دعا وتاو کې چې الله تعالی ولا مغفرت نصیب کړي وارثان له الله صبر ورکړي او زموږ د مردان سربلال خان جی صاحب دوه ماشومان بیماران دي هغه تم دعا کې چې الله روغ صحت ورکړي او دا غویر د ډاکټر بخبلن صاحب زما ډېر ښه دوست دی هغه تم یو بوډۍ لک تکلیف پیښ شوی دی هغه تم دعا کې چې الله ولا روغ صحتونه او شفا ورکړي چې چا خاتون لګري د بیمارانو لپاره دعاګانې غوښتي دی الله دې ولا روغ صحتونه ورکړي دا بلوچستان یو سړي 10,000 روپے جمعه ته راځي 10,000 الله دې قبول کړي او الله دې ولا بدل په دواړه جهان ورکړي دلته یو مرګري یا مشغول دا غزوی بیمار دی اکرام خان مور بیمار دی شیزو الله تعالی دې دواړو له شفا ورکړي او الله دې روغ صحتونه نصیب کړي حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحبه ويرضاه. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد آن على هدم الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم. وقال عليه الصلاة والسلام لا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك الله أن يأخذه. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.